السلام علیکم او ستړي مشه وکیل خان یم او سکول ته راغلم ګراوند ته ماشومان مې او څو ماشومان مې ډراپ کوله ګاونډیانو د سکول بسونه مې ولیدله نو چې تاسو هم د سکول بس ته روخ یم لکه که نه نو دروازې خو یې تاله دي زه فکر کوم او تاله دي خطي خو ورته نه شو دا د سکول بسونه دي غوږ ورته کښې دا خو ما ته د کلي هغه جي ټي ایس یې راته رایادې کړې هغه اواز به یې چې کوو که نه تاله خو دي ور دا سټاپ ساین پکې لګېدلی کله چې دی روان وي او دی کله ماشوم کوزي دا سټاپ ساین رابار شي دا نښه راباره شي او د نه بیا ګیر چاپېره چې کم دی نو ګاډي نه شي تللی تاسو تماشا وکړئ هسې ظالم بسونه خو دي تاله کړي خو دي خو څه وکړو تاسو ته ما دننه هم ښودله سیټونو ته پکې وګورئ دا چې کم دی نو د سرکاري سکولونو بسونه دي کې ماشومان دی بوزي او راولي ما راسوری به هم درته ګناهګار ښکاري هر یو ګاډي کې بس سټاپ ساین دی وینئ دې ته وګورئ تماشا ورته وکړئ نو دا د بس دغه دي بسونه دي هغه بسونه دي کوم کې چې ماشومان دي بوزي او راولي او په خیراتي یې پکې بوزي پیسې یې نشته دلته به یو بله خوندوره خبره به وکړم وګوره دې سکول دا سکول دی دا د سکول وداني ده نور د مخامخ تاسو ته به ښکاري نه اخوا ګراوند دی ګراوند ته هم تاسو بوځم ماسپین خان اخوا ودرولی دی نو تاسو دې تماشا کوئ وینئ سکول بس یې پې لیکلی دی او لارې دي که نه نو غوږ ورته کښېږدي خو بلا شي دي یو دوه نه دي دا ټول د دې سکول دي او دلته د سکولونو بل خوند خبره دا ده اول خو ګوره هر یو بس ته پکې سټاپ ساین ته پکې ګوره نمبر دی د هر یو بس 945 دا اوس مثال په توګه په کومه علاقه چې ځي نو مور او پلار ته پته وي چې زما ماشوم په کوم او د دې خپل راوټ دی خپل لارې دي په هغه لارو باندې ته 945 862 که نه دا په هر یو بس نمبر دی نو دا اساین کېږي هغه لارو ته او هغه ځینو ته دې نمبرو ته پکې پام وکړئ او سټاپ ساین ته پکې پام وکړئ که نه په هر یو بس باندې سټاپ ساین لګېدل د سره نښه پې لګېدلې ده او دې سټاپ ساین کې لایټونه دي بلینکینګ لایټونه دي دا زیړ کېږي او سره کېږي نو دا ویني دا دې وخت کې چې زیړ وي نو مطلب ګاډو ته وایي چې تاسو ما سره خوا کې په مزه تېر شئ چې سره شو د ده نه بیا یو ګاډی مخکې روس نشته که کوم ګاډی ته مخکې لاړ شو نه قانوني جرم دی دلته دا د قانون خلاف ورزي ده نو قانوني کاروایي کېږي په دې باندې او بیا دې نمبرو ته پې ګورئ نو هر یو ماشوم ته دا بس اساین شوي وي او دلته ما تاسو ته خبره کول غوښتل ده چې د سکولونو ښکلا دا ده چې دلته د های سکول چې کوم سټوډنټان وي طالب علمان وي هغه مطلب دا دی چې د 8 نه تر 12 پورې هغه ماشومان چې کوم دی نو ماشومان خو نه خیر تنکي لکان جنکې وي بس بلوغت ته داخل شي بلکې دلته ماشومان ډېر زر بالغېږي که نه دا هم درته ووایم نو هغه د سهارې 6:30 بجې ځي سکول ته که نه 6:30 بجې سکول ته ځي دی پسې بسونه راځي ګاډي راځي او کم ماشوم چې د سکول نه په 1 میل فاصله کې پاتې کېږي نو هغه ته به سرکار خامخا رایډ ورکوي 1 میل فاصله کې او که د 1 میل نه کم وي نو بیا په خپله ځي که نه او بل بیا ورپسې د میډل سکول ماشومان کم چې د 6 نه واخلې تر 8 جماعته پورې وي نو هغه ماشومان چې کوم وي نو هغه بیا 9:30 بجې سکول ته ځي ښه بیا ورپسې چې کوم د کچات نه واخلې تر 6 جماعته پورې طالب علمان وي نو هغه طالب علمان چې کوم دي نو هغه بیا 8:30 بجې سکول ته ځي یو غنټه پرخې ساتلی دی پرخې ولې ساتلی دی که دا ټول ماشومان په یو ټایم باندې سکول ته روان شي نو سړکونو باندې به ډېر زیات رش وي بسونو ته ټریفک لکه تاسو په کلي وطن کې کتلي که نه ټول خلک په یو ټایم ډیوټو هم روان وي سکولونو ته هم روان وي کاکا چې کوم دی نه په موټر سایکل ځان سره ماسي بوځي چې سکول کې استاذه وي بیا 3 ماشومان یې مخکې وروستو کینولي په موټر سایکل باندې نو هغه یو ټایم باندې ټول خلک روان وي هغه یو شی چې کوم دی هغه جنجال پوره ته جوړه شي نو دی د ټریفک د کابو کول لپاره نو بیا دا که نه مطلب دا دی چې دا بسونه نه وي ځکه چې دا هر یو بس چې په سټاپ باندې ودرېږي د پس شاته ټول ټریفک ودرېږي ټول ټریفک جیم شي په ځای باندې ودرېږي نو دا د ورجینیا ریاست د فیرفیکس ضلعې د سکول بسونه دي او داسې بسونه په دې رنګ کې چې کم دی نو هر یو سکول ته ورکړی شوي دي اوس دا پکې زوړ بس دی لکه دا پکې راته نوی بس ښکاري لکه دا وګوره دې که د سیټونه مزېدار دي او بس ډرایور چې کوم دی په دې کې دننه کیمرې هم لګېدلي دي او اے سی هم پکې لګېدلي دي هیټر هم پکې لګېدلی دی په ژمي کې درته یخۍ او په اوړي کې درته ګرمۍ بس یادوم که نه نو تماشې کوئ تر زوی خو ما سره داسې خوا کې تېر شو خیر سپین خانو د سره مو نو داسې به لوړ شو ستاسو ته دا خوا د پارک هم در ښایم سکول ته وګوره سکول ډېره لویه وداني ده نو دا میډل سکول دی مطلب دا د 6 نه تر 8 جماعته پورې او دې خوا چې کوم دی نو پکې گیم هم روان دی ساکر روان دی فټبال روان دی بلا کیسې کاتې روانې دي زه به د نه کور ته هم ځم ما ډېر زیات سفر وکړو ډېر لرې نه رالم زه د میریلینډ نه رالم که نه او ورجینیا ډي سي مې هم کراس کړو اوس ورجینیا ته خو دا ماشومان وایي چې ما دلته مونږ دلته بوځه نو دوی مې دلته راوستله د دوی دلته کې گیم دی
او نو بس دی خو مې پرېښودله دا اوس کوره ټول خلک ګیم لره روان دي ساکر ګیم روان دي مور او پلار راځي دا ماشومان پرېږدي موږ پردي ماشومان راوستل راشه که تودېږي هغه پکې ګیمونه روان دي نور د تاسو ته کیدای شي هغه شانتې نه ښکاري خو بیا هم زموږ سپین خانداري ولاړ دی تاسو وینئ که نه دا زموږ سپین خان دی دې کې به زه اوس انشاءالله او اخوا به ورشو اخوا پکې ګیمونه دا اوس سکول سره خپل ګراوند دی هر یو سکول سره خپل ګراوند وي او دې ګراوند کې چې کوم دی پهلوان ترې خیال دی دی به څه ګیم وکړي خدای دې نیکې تماشه شه نو بس دا خوا لږ شو خوا پکې ساکر دی دې خوا پکې ټینس روان دی او هم د دې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازت چې چېرته هم یې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ ترور خو راله ان سره اوبه هم را روانې کړي دي د لوی الله